مولوي هیبت الله خپلو طالب ځواکونو ته خلک د بې ځایه ځورولو پر ځای په تشویق وهڅوئ او له اختلاف ځانونه وساتئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده په خپلو چارواکو غږ کړی چې له اختلاف او ځان غوښتلو ځانونه وساتئ او پر چا دې ظلم نه کوي. نوموړي طالب چارواکو ته خبرداری ورکړې چې ګواکې دښمن یې د خپلمنځي اختلاف په تمه دی او باید متوجه واوسئ. ښاغلی خونزاده په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د واک پر سر د مجاهدین خپلمنځیو کورنیو جګړو ته په اشاره ویلي چې هغسې څه باید د ده په وینا تکرار نشي. مولوي هیبت الله دا خبرې د کمکي اختر د رارسېدو په مناسب د یو اوږده لیکلي پیغام کې کړي دي. روښانه نه ده چې د طالبانو مشر ولې په خپل پیغام کې د اختلافاتو پر ځان ساتلو ډیر ټینګار کړی، خو دا وروستی کې د نجونو زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طالب مشرانو نظرونو سره ویشلي ښکاري. نوموړي په خپل لسمخیزه پیغام کې طالبانو ته د ځینو عمومي او تنظیمي سپارښتنو ترڅنګ په ځینو نور موضوعاتو هم تم شوی دی. مولوي هیبت الله د عدالت او شرعي نظام تامین د خپل حکومت لومړیتوب بللی او ټینګار یې کړی چې په ټولو چارو کې به شرعي حدود او تعزیرات له توپیر پرته عملي کوي. هغه همداراز زده کړو، امنیت، اقتصاد، له سیمې او نړۍ سره پر چلند، د نشهیي توکو مخنیوي او ځینو نورو موضوعاتو ته هم لنډه اشاره کړې. د طالبانو دا مشر چې له خلکو سره مخامخ کتنې او ولس ته وینایې لکه د نورې نړۍ د مشرانو په ډول نه دي، ډیر کله خپلې خبرې د همدا ډول اختریزو پیغامونو لارې په لیکلې بڼه خپروي.